یو مال غنیمت ته یو مال فیر. مال غنیمت هغه مال دی چې د جګړې په نتیجه کې مسلمانانو ته حاصل شي او په دې کې به پنځمه حصہ بیت المال ته ورکړي او څلور حصے به د مجاهد وي. او مال فی هغه دی چې بغیر د جګړې نه مسلمانانو ته حاصل شي او دا غي مدد الله تعالی درته خودلی دا به دا غي مدونه وي. منهم د دوینا فما اوجفتم بس ندیس غلولی ان تاسو مقابله نه دا کړی د دې مال فی د حاصلولو په نتیجه کې د پاره چې کني تاسو دا جنگ په کړی په دې باندې زخمیان شي یو نور تکلیف تیر کړی علی باغی من خیل د اسننا ولا رکاب او نور خان یا بل سوارلی ولكن الله لكن الله تعالی یسلط غالب کوي رسله پیغمبران خپل علی من یشاء او چاته چې غواړي باغ باندې والله ولا تعالی على كل شيء قدير پر شی باندې قادر دی. ما افاء الله اغه چې راو ګرځول الله تعالی مالفه علی رسوله بخبل پیغمبر باندې من اهل القرى د کلی وسیدونکو نا فلله دا دغه مدد دي دې ته کې باغ لګي الله د پاره دی وللرسول پیغمبر د پاره ولذل قربا ولوان د پاره والیتاما یتیمانان د پاره والمساکین مسکینان د پاره وابن سبیل مسافر د پاره کایلا یکونا دې د پاره چې نوی دولتن گردش کون کی بین الاغنیاء فمن د مالدارو کې د مال ان دا مال صرف مالداران تعالی نشي بلکې بده کې حصہ د دې غریبانو مسکینانو او یتیمانو ته هم ورسیږي. منکم استاسنا وما آتاکم الرسول او چې در کې تاسو ته پیغمبر کغه حکم ده کغه مال ده کغه خبره ده فخذوه نواخلی اغا اونی سی اغا وما نهاکم او هرڅنا چې من کی تاسو عنه دا غینا فانتهو نمن شي دا غینا واتقوا الله او يرګي د الله تعالی نا ان الله بشغل تعالی شدید العقاب سخت سزا ورکون کړي للفقراء المهاجرين غریبانو او غریبانو چې مهاجرینو ندي الذين كسان اخرجوا چې استلی شوی دي من دیارهم د خپل کورونو نا او اموالهم او د خپل مالونو نا یبتغون چې دی لټي فضلا من الله رضامندیا د الله تعالی طرفنا فضل د الله طرفنا ورضوانا رضامندیا وینصرون او دی مدد کوي الله د الله تعالی او رسوله او دغه پیغمبر اولئک هم دغه کسان هم الصادقون هم د رښتیا دي په مسلمانی کې والذین وکسان تبوؤ چې قائم پاتې شي الدار په کور کې ول ایمان او په ایمان باندې من قبلهم د دین وړاندې یحبون دویمن کوي من هاجر اچا سره چې هجرت کړي وی الیهم دوی طرف ته ولا یجدون او دی انمومی فی صدورهم بخپل سینو کې حاجتن ستنګي مما اغنا اوتو چې ورکړي شي دی دوی ته ويؤثرون او دی غورکای علی انفسهم بخپل ځانونو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کوي په دوی باندې خصاصه لوګا او دا دوی باقاعده د صحابه کرام دا کردارو. بیا یو حدیث کې واقعا راغلی د بخاری شریف حدیث کې چې ابو طلحه کرا ملمانه راغلل نو بیا پښتنه وکړه د کور ورنه ولایت ته ملمانه څه سامان شته روټي هغه به دومره دا چې ماشومان بوشي نو بیا د طریقو خدای چې بس ټیک ته او ته ماشومان ودکا او به دیک باندې کا او هغه ته دا وایا چې کلیرا روټي پخې او ماشومان ودکا او چې کله دا روټي و د روټي د یو کسوا نو دا بیا مونږ ته کېده او چې کله روټي کېده نو به دا دیو مړکا نو چې دیو مړکې نو ملمور خوراک کوي نو هغه دا ما سوي چې زموږ سره ناست ما نو کله چې زخره مې دغه کیږي بنا ناغه خپل ځان باندې خپل بچو او خپل خزه باندې ترجیح ورکړه د مسلمان ته خدا خو یو واقعا صرف دغه رګي دا ټول د دې کردار د صحابه کرام هم د کرانګي وو چې هغه به ترجیح ورکوله او مسلمانان چې کله راغله د مکینا او باغی باندې غي تنګینه او مؤسسه کړي سوا د منافقینو نه ومن يقى او څوک چې اوساتل شي ومن يقى څوک چې اوساتل شي شح د حسنا نفسه یعنی دا غزان فاولائک نفس چا چې اوسات ځان خپل فاولائک بسمدغه کسان هم المفلحون هم دې کامیاب دي. څوک چې بچ کی خپل ځان د بخلنا نو هغه کسان دي چې هغه لپاره کامیابی ده. والذین اواکسان جاءوا چراغل من بعدهم دین ورستو یقولون اغیوای ربنا ای رب زمغا اغفر لنا بخنو کیمغتا والاخواننا او زمغورونتا الذين اغا سبقونا چې مخکې تیر شوی دي بالایمان په ایمان کې
ولا تجعل او مجړوا فی قلوبنا زمونږ بزرونو کې غلن کنا للذین او خلق د پاره امنوا چې مؤمنان دي ربنا اے رب زمونږ انک بشکت رؤوف الرحیم معافی کون کې مهرباني الم ترى ایتان دي کتی دلی ال الذین او کسانو تا نافقوا چې منافقت کړي دي یقولون غیوای لاخوانی مخبل ورونو تا الذين اغورنا كفروا چې کافران دي من اهل الكتاب دایل کتابنا عبد الله ابن ابي ته اشاره هغه ویلي لئن اخرجتم کچری تاسو وستل شوي لنخرجن نمنګ بهم عزوماكم تاسرا ولا نطيع امنګ بنمنو فيكم پتاسو باره کې احدن دهچا ابدا همیشه ایچا خبره ان تاسو زما کتاسو زې موږ هم تاسو سره وځو استاد مبارک کې چا څه حکمي موږ به منونا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده چې کنه هغه خبره بنه منو وان قوتلتم کچریدو جګړه وشي تاسو سره ان کا جګړه راغله تاسو سره لننصرنکم نمونږ به مدد کو تاسو سره په جګړه کې يهوديان ته ویلي والله ولا تعالی یشهد گواه انهم بشکدوی لکاذبون دروغجن دي لئن اخرجوا کشیر دوی او استلیشی ولا یخرجون او بنسی دوی ما هم د دوی سره د منافقین ولئن قتلوا کشیر دوی سره جګړه وشي لا ينصرونهم جګړه بونه کی دوی سره په مدد کې ولئن او کچری ونس ولئن نصروهم کشیر دوی مدد کی دا غي لا يولن نخامخا وبړی الادبار سټونا شاګانه ثم بیا لا ينصرون د دوی مدد بنشي کېده لانتم البته تاسو اشد سختی رهبتن په یره کې فی صدورهم د دوی پسینو کې ان استاسو یرا سخت ده داغي پسینو کې من الله تعالی نا ذالک دا بانهم ذک چې دوی قوم انداس یو قوم ده لا يفقهون چې نه پوهیږي لا يقاتلونکم دوی بجنگ نون کی تاسو سره جميعا اټول الا مگر فی قرم محسنه پکلو کې اغا کلی چې اغا قلابندی کلی د دنه او من وراء جدر او یا ورستو د دیوالونو مخامخ راته نشي باسهم جګړه د دوی بینهم په خپل منځ کې شدید سخت ده تحسبهم تبګمان کوي په دوی جميعا چې کني یو دي وقلوبهم او زنه د دوی شتا دا بیل دی په مخالفت کې دي ذالک دا بانهم زکه چې دوی قوم انداس یو قوم ده لا یاقلون چې نه پوهیږي دا اوس هم دغه حالت ده مونږ دا خیال ده چې دا يهوديان و دا او یا دا عیسایان دا په خپل کې یو دي او یا دا صرف عیسایان په خپل کې علاوه دا یو نه دي په خپل کې تاسو دا ګمان کوئ دا په خپل کې ډېر شدید مخالفت کې دي په خپل کې مذهبي مخالفت ډېر كمثل الذين بشان دغه کسانو من قبلهم چې دین وړاندې قریبا نږدې ذاقوا اغي اوڅک وبال امرهم اغه انجام د خپل کار بینو قینقا ولهم او غوی د پاره عذاب الیم عذاب د دردناک کمثل الشیطان د دې مثال بشان د شیطان دی ان د یهودانو د ملګرتي مثال اس هر کلا قال چې وی ویلی دی شیطان للانسان انسان تا اکفر کفرک فلما به هر کلا کفر چې کافر شو د انسان قال ان وی ویلی دی شیطان انی ز بریء بیزار یما من کتانا انی بشکز اخاف یریګما الله د اللهنا رب العالمین چې رب د مخلوقاتو فکانا بیاشی عاقبتهما اخری انجام د دې دواړو انهما چکنی د دواړه په فنار په اور کې وی اولی گمراه کی او بیا وایي چې ملګری نه یم نو علاوه د دواړه به جهنم تزي نو دا غره کې د منافقین هم دي هغه د ککړل يهوديان چې کني موږ ملګرتیا کوو او هغه دې دوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله او درول نو چې وې درول هغه شکست په خوړو د ملګرتیا ونه کړو سره خالدین فیها امیشبی باغی کی وذالک ومدکدا جزاء الظالمین بدل د ظالمانو یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا الله ويرګید الله نا ولتنظر پکار دی چې ودی ګوري نفس یوکس ما هغه قدمت جوړان دی لګلی دی لغدن سبا د پاره الی اخرت د پاره وتغد محاسبه دی وکي احتساب دی وکي څومره ملګلی دی ته بس کوم الله سره واتقوا الله او يرګید الله نا ان الله بشکل تعالی خبير خبر ده بما تعملون پاغملون باندې چې تاسو کوي ولا تکونوا مکیږي تاسو کلذین پشان داو کسانو نسوا الله چغیر کړه ولا تعالی فانساهم نهیر کړه دوی انفسهم خپل ځانونه اولئک هم دغه کسان هم الفاسقون هم دینا فرمان دي
لا یستوی اصحاب النار برابر ندی ملګری د اور او اصحاب